اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن مو درس په پاور پوینټ کې دی. دلته به زه راشم پاور پوینټ به د سیم ډي له لارې زه راوپن کړم. ورته وایم چې سټارټ که راته شي پاور پی ان ټي انزرټ صحیح شو. نو ګوره پاور پوینټ به راسره څنګه کړي دې ځای څخه راوپن کړي. صحیح ده. نن راځو تېنه سلیډ شو مو ختمه کړې وه که نه. نن راځو تېنه وایو ریویو. اصل کې ویو کتنې ته ویل کېږي، ریویو دوباره کتنې ته ویل کېږي. زه دلته راغلم ما لومړی موږ سره پرووینګ دی. دلته راغلم ومې لیکل چې کمپیوټر اوس غلط دی راسره که نه. که چېرې زه راځم دا چې کوم راځم سپیلنګ اینډ ګرامر ته راځم ګوره دلته موږ سره سپیلنګ مسټیک دی. وایي کمپیوټر سره کوم مسټیک دی سپیلنګ دی. اګنور ونس یو ځل یې پرېږده، اګنور آل مطلب ټول پرېږده او ایډ چې شی وکړه ایډ یې کړه ډکشنري ته ایډ کړي. چینج معنا بدل یې کړه. ګوره دلته وایي کمپیوټر ته داسې لیکلی نوم یې داسې دی. وایي چینج بدل یې کړه. چینج آل مطلب چې شی دی ټول بدل کړه. اوس کمپیوټر نومونه ما نور هم همدې سلاید کې یا لاندې سلاید کې یا په همدې سلاید کې ما څنګه لیکلي دي په نورو سلایډو کې هم سره پرووینګ کوي. ښه په نورو سلایډونو کې هم ما چې کړی دي دا کمپیوټر مې داسې لیکلی دا راته چینج کړه. نو چینج آل باندې کلیک کړه ټول بدل سره یو دم څنګه کی چینج کی. تھیسارس موږ ویل چې آفلاین ډکشنري ده. په دې کې موږ سره د اړوند چې کوم معلومات او پروسیسر او ګوره موږ سره د کمپیوټر اړوند سی پی یو او مین فریم او سپر کمپیوټر او ورک سټیشن او سپر دا مې ته ویلي دي کنه. نو ګوره دا په دې کې خبره ده راځي صحیح شو. دې ځانو سره چک اکسیسیبিলিټي چک کوم چې آیا دې لیکنه کې یا په دې سلاید کې ماده سه کوم کنټینټ راوځي چې هغه یو چا خلاف وي یا مطلب هغه یو کس ځان رسولي شي. دې ځنه اکسیسیبিলিټي چک کولی شي. چې ځنه شم الټکس ته ویل کېږي دا یو ټکس ته اضافه ده چې مثلا دلته ما یو تصویر چولې تصویر که څوک چې تصویر باندې پوه نشي یو شفري تصویر دی نو دلته پر الټکس کې زه د هغې په باره کې معلومات ورکوم تر څو دغه کس د دې په باره کې دقیقه پوه شي. صحیح ده پیګر باندې بل چې لکه چې تاسو سر کې موږ سره شي دی انلاین سرچ وکوم. صحیح شو. مثلا ما سره انټرنیټ دی زه راځم دلته په دې سرچ باندې کلیک کوم. انټرنیټ کې ما معلومات ولیکل چې ما سره کمپیوټر مبارک معلومات راته راکا هلته تصویران راغلي یا نور څه راغلي هلته یو پلس علامه راته راکړي په پلس علامې باندې کلیک کوم او سیده به ماته چیرته راوړي د لیکنه به ماته په دې سلاید کې راسره انسرټ کړي. صحیح شو. بیا موږ سره لینګویج کې ټرانسلیټ دی. ټرانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ دا کوم ټیکسټ دی دا راته ټرانسلیټ کا که مینی ټرانسلیټر وړوکی ټرانسلیټر غوندې راسي او سلاید غوندې راځي که نه دلته یو مینی غوندې راځي مینیو چې ورته ویل کېږي. صحیح شو. هغې کې بیا څنګه کېږي ټرانسلیټ راځي. ټرانسلیټ سلیکټ کې ټیکسټدار سره څنګه کا ټرانسلیټ کړي باندې یس کوي ګوره دلته به ټرانسلیشن درته درکړي دي. صحیح شو. ټرانسلیټ ورډ ډاټ سنټنس فریم ګوره کمپیوټر چې کوم ویلي هیو سمثینګ آن کمپیوټر ایوایډ ګوره داسې موږ سره لیکنه کړې ده. خو دا زیاتره په انټرنیټ کار کوي. ښه لینګویج زه راځم ورته وایم سیټ پرووینګ لینګویج مطلب دا دی چې دغه ژبه چې کوم ما لیکنه پکې کړې ده دې کې ما سره داسې وکړه چې دا ژبه راته پروف کړه. مثلا ما کمپیوټر لیکلی ده کمپیوټر په داسې ډول راسره ولیکه. صحیح ده. دا چې موږ سره دی پرووینګ لینګویج ته موږ سره نیو کمنټ یو نوی کمنټ ورکوم. دا لیکنه ده که نه موږ کمنټ ورکولی دې باندې موږ تېر ځل غږېدلي یو. ښه ځکه راته سپېرونه نوی کمنټ راته راکړه زه ورته لیکم چې this is private څه شی this is a private دا څنګه دی شخصي دی. صحیح شو. دلته ما کمنټ ورته ورکړ. ګوره بل کمنټ ورکړی نیو کمنټ یو بل کمنټ ورته کوم چې this is for example داسې دلته ما راشم پریویس مخکینی کمنټ ته راشم نیکسټ بل کمنټ ته راشم پریویس ګوره مووینګ کوي ډیلیټ دا څنګه کړه سره ډیلیټ کړه. صحیح شو. ډیلیټ باندې کلیک کړه کمنټ سره ډیلیټ کړ. صحیح شو. دا کمنټ سره کړه ډیلیټ کړه سره شو کمنټ وخایو کو شو مارک اپ یو خای کمپیر باندې به ان شاء الله پیږي. کمپیر فور ایگزامپل موږ سره دا لیکنه راکنه دا یو سلاید دی. دې سلاید کې ما درته لیکنه راوستل چې مو لیکل ورته ما چې دا سلاید او هغه بل سلاید ترمنځ کمپیریزن کوم چې کوم یو کې تغیرات راغلي دي. نو کمپیر باندې کلیک وکم هغه ورته انتخاب هم بدل ورته پیږي باندې کې سیو پیږي باندې. نو دا موږ تیر ځل ویلې ځکه داسې باندې شو که چېرته تغیرات موږ راولي وي هغه تغیرات در سره ومنم په کرایه ورم که ریجکټ لرې کړم. پریویس مخکیني ته راشه نیکسټ بل ته راشه پریویو پین راسره وکړئ. پریویو پین پېژنئ که نه چې مخکې نه لیدنه پې کوي. ایډیټ ریویو څه مطلب چې ایډیټ پکې وکړه او هایټ انک مطلب دا دی چې دلته انک پکې دی موږ سره هغه هایټ کړه. که چېرته زه دلته راشم که نه پرزنټ موډ دا ګوره دا موږ سره واخیسته. صحیح شو. دې ځای راغلم لیزر یا دلته راغلم که نه دا مې ډیزاین انتخاب کړ او دلته راغلم ته مې پین نه سره واخله. صحیح شو. دلته ما فار ایگزامپل کمپیوټر تشریح کړل ته مې لیکل چې 1 2 3 دا مې واخیستل که نه کنټرول ایکس باندې کلیک کوم ډسکارډ وایي دا سره دغه لیکنه چې لیکلې دغه دا بې لرې کړم ته ډسکارډ لرې کړه سره. که چېرته زه دلته راشم که نه د دې ځای نه رایټ کلیک وکړم. صحیح شو. دلته راشم رایټ کلیک وکړم مثلا هغه لیکنه در سره پرېږدي که پرېږدي خلاصه خبره ده. صحیح ده. که چېرته زه راشم کنټرول زیډ زه واخلم. صحیح شو. کنټرول
کنټرول زد کنټرول وای کوم زه سی شو راشم دې جنا دغه پرووینګ کما سیدا دې جنا رائټ ټو کوم دی رائټ کلیک نم زه دا پوینټر اپشن نم ګوره پین اکسل شم سی شو دا مې انتخاب کوم لیکل یو 2 3 دا چې مې کړ اسکیپ باندې زه کلیک کوم زه ورته مې کیپ یې کړه سره دا سره کیپ شول کنه نو ګوره انکور سپیس خبره شروع کړه دا ګوره یو ځنه زبل ته حرکت ورته ورکول شم سی شو هایډینګ خبردار شي هایډینګ دا انکر سره څنګه کا هایډ کا ګوره دا موږ سره څنګه وی هایډ وی سره چې به تاسو ورته هایډ انک نه دې تکلیف لر کړی چې ډیلیټ آل انک کا سلایډ ټول سلایډونه کې ما ډیلیټ انک اسمه کې هغه ختم کړ ډیلیټ آل انک ان پریزنټیشن ټول پریزنټیشن کې راځل څه لیکه پریزنټیشن دې ډیر ورکته ورکی او سلایډ دی وی ورکته ورکی په کې باندې موږ سره بل خبره ویو دا ویو اصل کې ورکیږي کتنې ته څه ته ورکیږي کتنې ته زبرش ما کنټرول او سره وځي او چیر اوپن کما د دې ځنې یو سلایډ اوپن کما سې شو را په شو دا مر اوپن کړ سیدا اوس ګوره په دې ویو کې موږ سره لومړنۍ خبره چې راغلې ده کنه هغه موږ سره نارمل دی دا د دې ویو څنګه ده نارمل در سره کنه آوټلاین ویو مطلب د دې هغه آوټلاین په کتره تر کا ګور دا آوټلاین ویو ورته ورکې ګور دا موضوع دا موضوع کې اړوند غو نور لیکنه ورسې تن لری کړل سټایلونه سې شو دلته سره دا لیکنه را واخصله کته ته توای کنه چې په ځان د وخت آوټلاین ویو غواړم دا نور لیکنه نه غواړم نو آوټلاین ویو باندې کلیو دلته هغه لیکنه سره دقیقاً بس ټوله په یو سلاید کې دلته سره داسې په دې بار کې سره خای سیدا بل چې کنه سلاید سلوور چې نه بکلیک نارمل څه کما بل چې سلاید سورټر سلاید اصل کې کی سلاید نه کنه سورټر ترتیب دی کی وګوره دا په سورټر تاسو ترتیب ډول باندې سره کوي سیدا که زه دې نه دلته مختار اورم ګوره راول شم د دې ته راوړم د دې ته راوړم وګوره دا موږ سره څنګه کړل سلاید دی یو ځل بل ته ویوړل کنه نورمال مونتراشم نوٹ پیجز نوٹ ته ورګي اصل کې دلته راغله ما د دې نور استاد برا شما دلته برا سره بدل ترالم دلته لري کنه دلته راغت ګوره دې نوټس باندې چې کلم کنه دا نوټس دا یو ایریا درته درکوي دا ایریا ښکاری دا ایریا د دې لپاره چې د غشته نوٹ په اړه کې معلومات ورکړي اوس مثلا ته چې تدریسي کنه البته تا پریزنت متواخ ډوپلیکیټ وکړ معنا دا راغوره یا ایکسټند وکړ څه شو هغه ته راسته ښکاری دلته وتا ځان ته نور چې لیکل ایکسپلینیشن معرفت یا دلته وتا ځان ته اضافي معلومات لیکلي البته فقط ټایټل لیکي کنه په سلایډ کې دا ټایټل لیکل کی کنه نور تا دلته چې لیکل ځان ته پوره وضاحت لیکلي هغه ته فقط هغه ښکاریږي او تاسو به شي چې دلته کنټرول ډبل پی زو هم ګورم سره کوم یو کې راځي Windows double P چې هم ګور ایکسټند دی کنه ایکسټند باندې مې چې کله کلیک کړ فقط هغه ما غسلات ښکاری دا نور لیکنه ورته نه ښکاری نو دې ته څور کې نوٹ دلته ځان د پر خپل نوٹ برابرول شم سې شو نو ته مرشه نوٹ پیجز رم راسره نو ګوره الیکنه مو خدلا او ور سره به چې وخی نوٹ هم ور سره وخی چې وخی را سره نوٹ ایریا مو سره نو ګوره هغه نوٹ هر څه ور سره خور او ریډینګ ویو فقط د لوستنې ویو دا سره ښکاری کنه دا فقط د چې درکوي لوستنه ارته درکوي سې شو لوستنه ویو نارمل دا موږ نارمل واخلو نور به ان شاء الله بیا په بل ویډیو کې وای ماستر ویو سمره لیکل خبرش نن لپاره هم دومره بس